مشوره د اسلامي ټولنیزو اقتصادي او حقوقي مسایلو په اړه سلا مشورې او لازمې سپارښتنې. مشوره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د امید رادیو بیا د مشورې خپرونې درنو اوریدونکو ستړي مشي په دې هیله چې روغ جوړ او صحتمند بوي، د ژوند چارې به مو ښې روانې وي. مشوره خپرونه همیشه په هغو موضوعاتو باندې راڅرخیږي چې په ټولنه کې ستونزې را ایجاد کړي وي او حللارې ورته لټوو. په نننۍ خپرونه کې به په ډېری مهمه موضوع باندې راوڅرخیږو، هغه دا چې ډېری زده کوونکي او زده کړیالان د ازموینو تر وروستۍ ورځې پورې د درسونو لپاره تیاری نه نیسي، بلکې یواځې د ازموینې په ورځ یا هم په شپه باندې خپل کتابونه لولي او مطالعه کوي. خو کله چې د ازموینې په تالار کې کینی، ذهن یې ستړی وي، حافظه یې کمزوري وي او هغه څه چې لوستی وي ترې هیر شوي وي. دغه ډول کړنې دوی له کومو بدو پایلو سره مخ کولی شي؟ آیا دا به د بې پروایۍ، د وخت د ناسم مدیریت یا د مطالعې د ناسم عادت نتیجه وي که څنګه؟ دا او دې ته ورته نورې پوښتنې به په نننۍ مشوره خپرونه کې ځواب کړو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. لومړی به ازموینه وپیژنو چې څه ته وایي او وروسته به له زده کوونکو او زده کړیالانو څخه واورو چې آیا دوی له دې پروسې سر ټکوي یا نه. ازموینه یا امتحان هغه پروسه یا بهیر دی چې د زده کوونکو د پوهې، مهارت او وړتیا د سنجولو لپاره ترسره کیږي. په بل عبارت ویلی شو، ازموینه دا معلوموي چې زده کوونکي یا زده کړیالان څومره له خپلو درسي موادو سره آشنا شوي او څومره یې په سمه توګه درک کړي او زده کړي دي. په ساده ډول ویلی شو، ازموینه د زده کړې د پایلې اندازه کول دي. د دې ترڅنګ ازموینه یوازې د نمرو اخیستلو لپاره نه وي، بلکې د دې لپاره وي چې زده کوونکي وپوهیږي څه یې زده کړي، کوم ځایونو کې کمزوري دي او څنګه کولی شي ځان لا ښه پیاوړی کړي او په راتلونکي کې د یو ښه ژوند خاوند شي. په افغاني متعلمینو او محصلینو کې تر ډیره دا عادت او رواج ګرځیدل چې ازموینو ته د امتحانو په ورځو او شپو کې امادګي نیسي. راځئ له هغو ځوانانو واورو چې ولې دا کړنه ترسره کوي او له پایلې یې څه ترلاسه کړي. د پکتیا ولایت اوسیدونکی او زده کړیال عمر وایي چې د ښوونځي په دوران کې درسونه یوازې د ازموینو په شپو او ورځو کې څارل او د ښوونځي له فراغت وروسته 2 ځلې د کانکور په ازموینو کې ګډون کړی، خو بریالی شوی نه دی او بې نتیجې ترې کور ته ستون شوی دی. عمر په دې اړه باندې زیاتوي. مخکې به ما هم نو زده کړه به مې نه کولې، کورنۍ له خوا به تشویق کېدم چې باید زده کړه وکړې، یو ځای ته ورسېږي، یو موقف ته ورسېږي. نو ما په یوه معنا زده کړه نه کوله، هسې وخت مې ضایع کوو. نو کله چې بیا فارغ شوم، کانکور امتحان مې ورکړی کې پاتې راغلم، نو بیا څو ځلې مې امتحان ورکولی چې ما زده کړه نه وي کړې په مکتب کې سمې. نو د دې له وجې څو وارې په کانکور کې ناکام شوم. نو اوس مې الحمدلله د زده کړې پیل کړې دي. اوس دا ده چې ښه اختراعات لرم او په دې برخه کې اوس پوره مهارت لرم او ښې زده کړې لرم. د غزني پوهنتون د اقتصاد پوهنځي زده کړیال محمد الیاس بیا وایي چې ورځني درسونه پر خپل وخت مطالعه کوي او په ازموینو کې هم له نورو زده کړیالانو سره یې نمرې توپیر لري او د دې کړنې نتیجه دا شوې چې په ټولګي کې په ښو نمرو له نورو زده کړیالانو څخه مخکښ دی. د لوړو نمرو یو علت دا دی چې زه په خپل روزانه ژوند کې نارمل اندازه مطالعه لرم او هغه څه چې یعنی ما هغه کوم ټایم چې ما مطالعه ته انتخاب کړی دی ټاکلی دی نو په خپل وخت مطالعه کوم. او بل دا چې یوازې د دې لپاره زه مطالعه نه کوم یا فقط د امتحان لپاره، فقط د دې لپاره مطالعه کوم چې زما آینده پرې روښانه شي او هغه څه چې زه غواړم باید خپل هدف
هدف ته ورسېږم. یوازینی همدا مطالعه ده چې ما خپل هدف ته رسولی شي او هغه کوم هدف چې ما په خپل ژوند کې ټاکلی هغه داسې نه کې خامخا تکلیف زحمت به تېروم او هغه مطالعه به کوم چې کوم یو زما مسلک دی. لکه شخصا زه په خپله په اقتصاد پوهنځي کې روزانه یعنې که درته ووایم چې شپه ورځ کې 15 یا 6 ساعته زه نارمل مطالعه کوم. نو علت یې همدا دی چې زه په امتحان کې په هر یو مضمون کې نو ډېر ښه نمبر اخلم او په خپل مطالعه باندې انشاءالله دومره باوري یم چې دا به ما یو حد یو نتیجې ته رسوي. درنو اوریدونکو زموږ د نن ورځې د بحث موخه دا ده چې زده کوونکي وهڅوو څو د وروستۍ ورځې د اضطراري مطالعې پر ځای د دوامداره مطالعې عادت خپل کړي، ځکه چې بریالۍ ازموینه د اوږدمهالې هڅې او منظمې زده کړې پایله ده. نقیب الله چې لوړې زده کړې ترسره کړي دي وایي کله چې درسونه له مخکې څخه تنظیم شي فشار کم وي، خو اکثریت زده کوونکي او زده کړیالان دا هر څه د ازموینې ورځو او شپو ته پرېږدي او هماغه شپې ورځې بې خوبه تېروي. نتیجه یې دا وي چې د ازموینې پر ورځ ستړی او بې تمرکزه په ازموینه کې ګډون کوي چې پایلې هم تر ډېره خواشینونکې وي. که چیرته مونږه د امتحان په ورځ یعنی تیزه مطالعه وکړو نو ګوره د موضوع مونږ نشو سم درک کولی چې موضوع مونږ سم درک کړو نو دلته څه شی کېږي چې جواب درک نه کېږي. بل ناکافي پیل او ناکامي ده. اکثر محصلین چې یوازې د امتحان پر وخت درس لولي د ډېرو ناکامیو سره یعنی د ډېرو نمرو سره مخ کېږي ځکه نه دوامداره مطالعه کړې او نه خپل استعداد ښه روزلی ده. بل چې د ځان باور له منځه تګ ده. کله چې یو محصل ازموینه کې ناکام شي یا ډېر کم نمرې واخلي دا مستقیما په خپل باور منفي اغېزه کوي او ذهن کې دا فکر پیدا کیږي چې زه نشم کولی، یعنی ډېر یو منفي فکر ورسره پیدا کیږي. یا برعکس هغه محصلین چې له پیل نه تر پایه دوامداره مطالعه کوي دوی بیا له ډېرو ګټو برخمن کیږي. دا هم څو مثالونه لري لکه ذهني سکون. دا محصلین له فشار پرته امتحان ته ورځي. کوم محصلین چې د سمستر په جریان کې درس ویلي یعنی ښه په دقیقه مطالعه کړې ده 1 ساعت نیم ساعت الا 10 دقیقې 10 دقیقې مطالعه ته وخت ورکړی ده هغوی چې ده له ډېر حرام فکر سره امتحان ته ورځي، ښه په سوچ ښه په فکر سره پارچه باندې تمرکز کوي، هغه ډېر تمرین کړی ده. بل چې دا ژوره پوهه یعنی هغوی نه یوازې د حفظ کولو پر ځای دق تر ارزښت ورکوي بلکې د زده کړې روح یې ژوندی ساتلی. څوک چې دوامداره مطالعه کوي د هغوی په ذهن کې د تل لپاره دغه معلومات پاتې کیږي او د دا ذهن ریفریش کیږي ورځ تر بلې. هغه محصلین چې ورځ کې نیم ساعت 1 ساعت 10 دقیقې مطالعې ته وخت ورکوي د هغوی ذهن ډېر تیز وي او یو موضوع ډېر زر درک کولی شي. ځینې زده کوونکي چې با استعداده دي او په ښوونځیو کې اول نمره یا هم دویم نمره دي دوی وایي چې زموږ د ښو نمرو علت دا دی چې ورځني درسونه په خپل وخت مطالعه کوي او نه پرېږدي چې ورباندې بوج شي. دوی له نورو زده کوونکو څخه هم د ورته مطالعه غوښتنه کوي. نام عثمان هستم. من به عنوان اول نمره صنف خود به شما یک پیشنهاد دارم. من همیشه چند ماه که به امتحان میمونه درس‌های خودم مرور میکنم، درس‌های گذشته خود تا جای درسم تا در امتحان یک نمرات خوب بگیرم، نتیجه خوب بگیرم. بعضی صنفی‌های دارم که اونا فقط در روز امتحان درس خود میخونن که صبح امتحان است و درس میخونن. فرق ما و او فقط همیست که من نتیجه خوب میگیرم و او ناکام میشه در درس. همیشه فکرتان در درس بگیرید، چندین ماه قبل از امتحان خوب درسایتان مرور کنید، خوب بخونید تا آماده شوید در امتحان و موفق شوید. همدا د ښوونځیو ماشوم زده کوونکي په کورنیو هم غږ کوي چې خپل ماشومان یوازې زده کړو ته وهڅوي تر څو راتلونکی روښانه شي او په راتلونکي کې له ستونزو سره مخ نشي. نام محمد است. کسی که شیوه فقیر نمیگیره باید اگر پدرش در تلویزیون سعی داره طفلای خود را میگه درس بخوان. بعضی کسا را میشناسم که هم درس میخوانه هم کار میکنه و هم خرج خانه رد و وقت به درس خواندنش نمیمانه.
ما باید درس بخوانیم پیش از اینکه امتحانا بیاد یا یک ماه 2 ماه درس بخوانیم میتونیم نمرات خوب بگیریم. و فرق ما از این میسته که او درس در نزدیک امتحان میخونه و ما چند ماه که میمونه به امتحان درس میخونه. باید خانواده هم به اطفال خود یاد بدهند و درس را برایشان که توشان همکاری کنند تا در امتحانات نمرات خوب بگیرن. درنو اوریدونکو زو لاندې د میته له دمي وروسته مو په خپرونه کې د دې موضوعاتو د حل لپاره د ښوونې او روزنې له برخې څخه فارغ شوی او اوسنی ښوونکی راوللی تر څو خپلې تجربې له تاسو سره شریکې کړي. هیله ده چې تر پای مو ملتیا وکړئ. او زو لاندې د میته. امید رادیو 103.7 FM. درنو اوریدونکو بیا هم ستړي مشئ. لکه څرنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده په پیل کې موږ د زده کوونکو او زده کړیالانو خبرې واورېدې. هغه زده کوونکي چې د ازموینې ته چې یوه شپه یا 2 ورځې پاتې وي دوی امادګي نیسي د هغوی خبرې مو اورېدلې چې دوی له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي او هم هغه ځوانانو خبرې مو واورېدلې چې هغوی د درسونو په جریان کې خپله مطالعه جاری ساتي. د هغوی نظرونه مو هم واورېدل. دا چې کومې ستونزې د ازموینې په جریان کې چې زده کوونکي مطالعه کوي دوی ته راولاړېږي او ولې نمرې نه اخلي، په دې تړاو مو د ښوونې او روزنې پوهنځي څخه فارغ شوی ښاغلی استاد عبدالولي بدلون او په ښوونځیو کې عملا تدریس هم کوي. له ده څخه به واورو چې څنګه کولی شو دغه ستونزې حل کړو او ازموینه په ټوله کې څه ده. بدلون صاحب ډیره مننه چې تاسو زموږ بلنه ومنله او په دې خپرونه کې زده کوونکو او زده کړیالانو ته سالمې مشورې ورکوي. ډیره مننه ثابت احمدزی کورمودان د امید رادیو درنو اوریدونکو ته همدارنګه په خاص ډول د مشورې خپرونې درنو اوریدونکو ته ځانګړی سلام په دې هیله باندې چې روغ جوړ او د ژوند په ستونزو باندې به برلاسي وي. سلامت اوسئ. بدلون صاحب لومړی به د ازموینې په تړاو باندې تاسو نه واورو چې د یو ښوونکي په توګه تاسو ازموینه څه ډول تعریفوئ؟ په ټوله کې ازموینه هغه ارزیابي ده یا د ارزیابي یو شکل دی چې ازموینه رسمي شکل لري چې د فعالیتونو نتیجه معلوموي. دلته د فعالیتونو یادوري کیږي. دلته درسي فعالیتونه دي. درسي فعالیتونه هغه فعالیتونه دي یا هغه لارې دي یا کړنلارې دي یا کارونه دي چې د زده کوونکي او استاد ترمنځ د نوي معلوماتو د خبراوي لپاره تر سره کیږي. نو په ټوله کې ازموینه داسې تعریفول شو چې رسمي شکل لري چې د فعالیتونو نتیجه ور باندې معلومیږي او دلته موخه د درسي فعالیتونو نتیجه معلومول دي. ډیره مننه بدلون صاحب. د ازموینې اهداف څه دي او موخې څه دي چې د یو زده کوونکي از زده کړیال څخه اخیستل کیږي؟ ډیره ښه پوښتنه ده. په ټوله کې خو کله چې په نړۍ کې د انسان لخوا کوم کار تر سره کیږي حتما باید هدف ولري. همدغه سي ازموینه هم اهداف لري چې په ټوله کې موږ او تاسو د زده کوونکو او محصلینو لپاره ازموینه 3 عمومي اهداف لري چې لومړی دا ده چې لومړنی هدف د ښوونکي لپاره ده. مثلا ښوونکي ته د تدریس اغېز او راتلونکي کې د اړینو اصلاحاتو او راوستلو اغلاري ورکي. مثلا دوی ته دا ورکي چې ما چې محصلینو ته زده کوونکو ته کوم تدریس کړی ده څومره با تاثیر او څومره اغېز درلود په دوی کې څومره مثبت بدلون راوستی دی او همدارنګه د ته دغه لاري روښانه کیږي چې په راتلونکي کې چې دغه مضمون یا دغه موضوع تدریسو ما باید په کوم ډول تدریس کوم په کوم برخو کې اصلاحات راولم کوم برخو ته باید متوجي اوسم. او دویم هدف چې دغه د زده کوونکو او محصل لپاره ده چې د خپل هڅو اندازه ورته معلومیږي. ځکه زده کوونکو او محصل په دې پازماینې سره ورسته لازمینه کله چې د نمرې اعلانېږي د استاد لخوانه د ته دا معلومیږي چې ما په دغه مضمون کې په کومه برخه کې توجه نه کړې په کومه برخه کې لاډیره توجه باید وکم او په څه ډول سره دغه مضمون زول ولم تر څو پراتلونکو کې خې نمرې واخلم. او دویم هدف دا ده چې دغه د زده کوونکو او محصل نمرې په ترانسکریپټ کې یا مثلا په شهادتنامه کې دا رسیږي. بیا چې کله دای کومه وظیفه اخلي کومه دنده اخلي نو هغه د خصوصي او دولتي ادارو کارمندان دوی هغه نمرې ګوري چې بیا په هغه مناسب بس کې مقرر کړي او تر څو
ښه پایله ولري او خپل هیوادوالو ته خدمات وړاندې کړي. مننه کو سلامت اوسئ. بدلون صاحب موږ ځینې اوریدونکو سره خبرې هم کړې وي. دوی ځینې زده کوونکي چې د خپل زده کړو هغه بوج د ازموینو شپو ورځو ته ساتي دوی له ډیرو ناوړو پایلو سره مخ شوي دي. یعنی د کانکور ازموینې 2-3 ځلې ورکړي خو په هغه کې نتیجه لاس ته نه راوړي. دوی وایي چې موږ په هغه شپو ورځو کې چې امتحانونه زده کړې مو کړي دي آیا دغه مطالعه کول یا هم خپل درسونه مرور کول کومه ګټه هم دوی ته رسوي په راتلونکي کې کنه باید دوامداره مطالعه وکړي؟ ډېره ښه موضوع تاسو انتخاب کړې ده. د ازموینه دا څنګه ازموینې ته درس ویل شي او په لنډو تنګو وخت کې چې کله زده کوونکي محصلین د خپل ازموینې لپاره درس وایي دا د دې پر ځای باندې چې مثبت اړخ ولري منفي اړخونه لري او تاوانونه زیات دي. ځکه چې لومړی خو لټوو نه صنف مهم دی، ټولګي مهم دی چې په ټولګي کې باید زده کوونکي او محصلین استاد ته وګونیسي چې استاد ماته څه وایي په کومه موضوع راته غږیږي ځکه چې بیا په ازموینې کې دا د دې لپاره اسانه کیږي. که سم د نوټونه باخیستي وي کتاب ورسره وي خو هغه څه چې د په شفاهي ډول سره د استاد لخوا ناوري دا هم په د زده کړې په پروسه کې مهم رول لري. او هغه زده کوونکي لکه تاسو چې پوښتنه وکړه چې د امتحان په شپو ورځو کې په لنډ او تنګ وخت کې د ازموینې لپاره آمادګي نسی دا سر توان دا هغه پایله چې دوی غواړي چې به ترلاسه کړي نشي ترلاسه کولای. ځکه هر کار په دنیا کې چې موږ کو په نړۍ کې یا هر فعالیت چې کو هر مطلب ته غواړو چې موږ ورسیږو د هغه لپاره باید موږ اوږدمهاله پلانونه ولرو. کله چې مثلا په افغانستان کې زموږ درسونه په حمل کې شروع کیږي د زده کوونکو محصلینو هغه باید موږ د لومړی ورځې نه د ازموینې تر پایه پورې باید موږ او تاسو ورته ساعتوار پلان ولرو، موږ ورته باید هفتوار پلان ولرو، موږ ورته میاشتنی پلان ولرو. مثلا ساعتوار پلان کې باید موږ او تاسو دا ځان ته یو مضمون ټارګټ کړی چې په ساعت کې باید زه څومره درس ولولم. مثلا کې یو کتاب 100 صفحې ولري یا یو چپټر 100 صفحې ولري هغه باید زه حتی په دقیقو باندې تقسیم کم او په هغه دقیقې زه باید ځان ته ټارګټ کم چې په دومره دقیقو کې باید زه دغه کتاب یا دغه موضوع دومره صفحات زده کم یا مثلا دومره کرښې زده کم یا دومره مطالب باید زه ذهن ته ور وسپارم. ځکه ذهن هغه څه چې زموږ استاد په خوخه باندې مختزي ذهن ته چې موږ هر څومره وخت ټارګټ کو هماغه موضوع چې تی غواړي په هماغه وخت کې زده کوي. خو دا پلان غواړي، کوشش غواړي او خو پلان یې ډیر مهم دی په ټوله کې. او لومړی ورځ نه باید موږ تاسو ازموینه په ذهن کې ولرو ځکه په یو څو ورځو کې په هفته کې په یو شپه کې موږ تاسو هغه څه چې لازمینه نه غواړو هغه څه موږ ته نشي راکولای. یعنی تاسو له خبرو داسې معلومیږي چې دا میخانیکی زده کړه ده تر همغه امتحان پورې محدود وي که ورسته یو څوک د کانکور ازموینه ورکوي د هغه لپاره څه په ذهن کې نه پاتې کیږي ځکه 2 کالو یا 2 کالو هغه څه چې دوی زده کړي وي هغه له یاد بیرته وځي ځکه لنډ مهال زده کړه ده. بالکل همدغه سي د ګوري کومه تاسو زه یو عادي مثال وکم د زده کوونکو محصلینو لپاره کرکټ موږ تاسو ټول پیژنو. کومه یو ورځ کرکټ وکړو ډیر به تکړه کله ورځ کرکټ وکړو حتمی خبره ده کله ورځ موږ کرکټ وکړو نو ډیر خلک به شاید وکړو د یو ورځ په پرتله همدغه سي درسونه هم دي کومه تاسو یې لومړی نه را شروع کو او وی وایو یو خو بدای چې د غزين مسایل به زموږ په ذهن کې پاخه کینی او مثلا بار بار به زموږ ذهن ته راځي او زده بموي. مثلا تاسو د کانکور د ازموینې لپاره یادواري وکړه قسم د کانکور په پروسه موږ تاسو مخکې دلته غږیدل چې هغه یو جدا بحث لري خو دلته د مطالعه مطلب د پټوله کې ازموینه ده چې مثلا هغه څلور میاشتنی او سالانه او یا مثلا د کوچنی ارزیابي ازموینې دي نو د دې لپاره باید موږ اوږدمهاله پلان ولرو چې د حمل لومړی ورځ نه شروع شان تر امتحانونو پورې چې بیا موږ تاسو کولای شو خپل هدف ته ورسېږو چې موږ تاسو هدف د خو نمبر اخیستل دي او د دې ترڅنګ موږ موضوعات په ښه شکل په ذهن کې پاتې کیږي. موږ تاسو په مجالسو کې د ملګرو په منځ کې په نورو ځایونو کې موږ کولای شو چې د معلوماتو نه استفاده وکړو په درد مو وخوري. مننه سلامت سیازینی د پوهنتون محصلین هم د ورته ستونزې سره مخ دي. دوی وایي چې موږ ښې نمرې نشو ترلاسه کولی. د دوی علت څه وي؟ آیا همدغه لنډمهاله مطالعه وي که نه نورې ستونزې هم لري؟ د ازموینې لپاره د مطالعه کول چې هدف د خو نمرو اخیستل دي هغه خپل یو څو مهم موارد دي څو ټکي دي چې هغه باید موږ په ذهن کې ونیسو. مثلا د مهمو ټکو یاداشتول دي یا په نښه کول دي. کله چې موږ تاسو دغه کار وکړو موږ کولای شو چې مثلا مطالعه مو په ښه شکل سره مختلاړ شي. مثلا د ټول کتاب زده کول مهم نه دي د هغه ټکو زده کول مهم دي چې هغه موږ تاسو خود به خود پوهیږو چې دا شاید موږ ته په ازموینې کې راشي او په دغه برخه کې ښوونکي هم مسؤلیت لري هم د پوهنتون استادان او هم د ښوونځي ښوونکي مسؤلیت لري چې څنګه ښه ازموینه ولرو
په دې برخه کې باید خپل زکونکو ته سیمینارونه ورکي او همدارنګه بل دا چې کله موږ تاسو مطالعه کوو یا درس دکو باید لینک ورکو تړاو ورکو مثلا کوم موږ تاسو د تاریخ مضمون د کانکور لپاره یا مثلا د ښوونځي د ازموینو لپاره زکو باید موږ مثلا کې د یو د احمد شاه بابا په اړه باندې موږ زده کړو کېدای شي زموږ یو د خالزو یا د ترورزو یا مثلا د مامازو احمد شاه بابا نوم ولري کېدای شي موږ د غلینک هغه ځای کې ورکو او همدارنګه د مطالعه په وخت کې موږ تاسو کولای شو چې ځان ته ذهني تصویرونه جوړ کو چې مثلا په کوم وطاق کې ما دا موضوع لوستي و په کوم ځای کې ناستو ما هغه ذهني تصویر چې کله جوړ شي د دې موضوع په حق باندې نو موږ تاسو خود به خود کولای شو چې کوم مطالعه ولرو او د خې مطالعه لارې نه ازموینه ورکو. مننه سلامت اوسه. په دې برخه کې ماشومان ځینې کورنۍ دي چې په کور کې تلویزیون چلان وي خو خپل ماشومان ته وایي چې تاسو مطالعه وکړئ یعنی دوی تلویزیون ته کینی او ترڅنګ ماشومان باندې فشار راوړي چې تاسو درسونه متعقب کړئ. آیا دا دواړه کارونه په یو ماحول کې تر سره کېدای شي او کنه که نه کېږي نو مشوره مو هغه والدینو ته څه ده چې خپل ماشومان باندې فشار راوړي ترڅو په داسې یو ماحول کې یا په داسې محیط کې مطالعه وکړي؟ ډېری ښې نقطې ته مو اشاره وکړه. تاسو د ماشومان یادوري وکړه ګوري د ماشومان په اصلاح کې چې د درې موارد ډېر مهم دي چې هغه په خپل باندې ماشوم ده او کورنۍ ده او ښوونځی ده. یعنی کله چې موږ تاسو ستاسو دغه پوښتنه چې دا دوه موارد ته راځي کېږي یو خدای ده چې کورنۍ باید د خپل هر کار لپاره پلان ولري. مثلا که د تلویزیون کتنوي او دغه ماشوم د تلویزیون وګوري اما د درس وخت نه ور باندې ځای کوي دغه ماشومان کې د شی په پلان جوړولو باندې پوي نشي خدا زموږ د والدینو دنده ده چې خپل ماشوم په دې باندې وپوهو چې کوم وخت کې موږ تلویزیون وګورو په کوم وخت کې مطالعه وکړو او اساسي نقطه باید پورګوته کې چې دغه تلویزیون کتل تاسو څه نشي درکولای اما مطالعه کول تاسو کولای شي چې شخصیت درکې تاسو په خوندې کې په خونم سره یاد کې او ته خو نمرې واخلې او دغه کې نمرې پاینده کې تاسو په درد باندې خوري. نو بل یو بل مهم مورد چې ما ته تو ویل چې صادقه پښتنه دوه موارد لري چې کورنۍ او ماشوم شو او ښوونځی شو. بل مورد دا ده چې دلته ولې فشار او استراب لازمینو نه پیدا کیږي. ګوري کله چې یو څوک ازموینه ولري یا د ازموینې نوم اخیستل کیږي دلته استراب پیدا کیږي ورخطای پیدا کیږي ډیپریشن پیدا کیږي یا فشار پیدا کیږي. په دې کې چې دا درې عوامل دي. لومړی چې د خپل باندې فرد ده په دغه د فرد په مسایلو کې مثلا موږ تاسو ویل شو چې دغه فرد چې لزان ډیره لوړه توقع ولري چې دلته هم فشار پیدا کیږي استراب پیدا کیږي یا مثلا په ځان باندې اعتماد ونه لري. دغه د ځان د اعتماد مسله بیرته کورنۍ ته راځي کیږي والدینو ته راځي کیږي او ښوونکو ته راځي کیږي. موږ تاسو باید شاګردانو ته زده کوونکو ته محصلینو ته داسې ذهنیت ورکو چې تاسو کولای شئ دغه کار وکړئ تاسو کولای شئ ازموینه ولري ځکه د چپټر زده کول او د کتاب زده کول بیا په تیر د افغانستان په نصاب کې ډیر یو اسانه کار ده. د نور هیوادونو سره کوم کې تاسو خپل خونیز او روزنیز نصاب یا مثلا دغه کوم کریکولم یا چوکاټ چې ده کدا موږ په پرتله کو ډیر ورسته پاتې نو موږ تاسو ته او بل هغه چې دا د کورنۍ ده کورنۍ هم د ماشومان لپاره باید دا چې ډیره سختګيري ونه کی مثلا پرتله نه ونه کی چې احمد د سې تکړه دا او ته په ځبانې هم نه پويږي احمد په ازموینو کې اول نمبر شو ته هیڅ هم نه ګوري یوازې دغه کامیابی په اول نمبرګي کې نه ده. مثلا ډیر اول نمبرګان دي چې مثلا د دوی نشاته برخه درجه والا چې دي هغه په خبرستونو کې د اول نمبر په خبرست کې نه ده هغه چې اول نمبرګان او په خجون نه لري خوشحالي نه لري خفګان لري ډیپریشن لري اقتصادي مشکلات لري کورنۍ مشکلات لري په د ژوند په کولو خو نه پويږي اما هغه شاګردان چې هغه اول نمبرګانو په ورسته درجه کې هغه خجون لري خوشحالي لري پیسې لري اقتصاد جوړ ده هر څه برابر دي. نو او همدارنګه دریم مورد چې د ښوونځي ده د ښوونځي او مدیرانو تر سره معلمینو او استادانو ته پکار ده چې خپل ماشومان ته هغه لارې چارې ورکړي ترڅو دوی ازموینه ولري. همدارنګه بل مورد دا چې تاسو په لومړی کې پوښتنه وکړه چې مثلا حالت ټلویزیون کتل او دلته درس ولګوري په یو وخت کې دوه کار نه کیږي. د مطالعه په وخت کې ګوري کله چې موږ تاسو مطالعه کوو مطالعه خپل شرایط او چوکاټ لري کله چې موږ تاسو مطالعه کوو لومړی خدای د چې موږ مثلا ذهنا او صحتا ورته اماده ووسو دویم دا د چې مناسب چاپیریال باید موجود وي. مثلا په داسې ځای کې موږ تاسو باید مطالعه وکړو هغه که هر څوک محصل ماشوم زده کوونکی وي د مکتب هغه چې هغه مثلا په چار اطراف کې مزاحمتونه نه وي مثلا څوک شور ونه کې غږ د چاره نشي ټلویزیون چلالول خدا خو بيخي کووایم چې ناسمه خبره ده ځکه زه ټلویزیون نه خوند واخلم که دلته خپل مطالعه ذهن ته وسپارم یا کومه واچ
چې زه په مطالعه کې زه کوم غزي هنت وسپارم نو مناسب چاپیریال ډیر ضرور ده او همدارنګه کله چې ماشومان مطالعه کوي د مطالعه لپاره باید مشخص ځای ولري یو وطاق کې باید مطالعه وشي د سینوي چې نن په پارک کې مطالعه کوي سبا د ملمنو په حجره کې ناستي نن د عادي په کوټه کې ناستي نه یو مشخص ځای باید ولري ځکه دغه حواس بیا پراګند کېږي ویشل کېږي ځکه که زه یو نابلد ځای ته لاړ شم زه کله ګروپ ته ګورم کله دروازې ته ګورم کله پردې ته ګورم نو موږ تاسو ته مهمه ده چې د زده کوونکو لپاره د خپل اولادونو لپاره هغه چې زده کړي کوي یو مناسب ځای د مطالعه لپاره ورته وټاکو مننه سلامت سي استاد محترم راځو د مشورې برخه ته د وی ازموینې پایله څه کېدای شي او څنګه دغه پایله موږ ترلاسه کولای شو ډیره ښه پوښتنه ده لومړی خدا د چې ټولګي مهم ده په ټولګي کې باید خاص د کړو شي استاد ته وګونی ول شي هغه موارد چې موږ نه ور باندې پویګو هغه باید یاداشت کو او سبات له خون کې نه پوښتنه وکړو ځکه خون کې خدا پوښتنې راوړل کیږي شاید هغه پوښتنې راوړو چې موږ تاسو په هغه ورځ باندې پوښتنه نه کړې بیا ارمان کو چې کاش دغه ټکی پوښتنه ما له استاد نه کړې وای نو ټولګي ډیر مهم ده چې لومړی باغه خاص د موږ تاسو په ټولګي کې وکړو دویمه دا چې مثلا تا لګمخ کې پوښتنه هم وکړه په تیر پوښتنو کې چې مثلا کم وخت پاتې وي دوی د ازموینې لپاره آمادګي نیسي نه د لیکال لومړی نه باید موږ تاسو ازموینې لپاره چمتووالی ونیسو چې ما یادوي وکړه چې له ساعتوار او هفتوار او میاشتې کلنۍ پلان باید ورته ولرو بل دا چې د مهمو ټکو یاداشتول دي دغه ټکی کله چې موږ یاداشت ځکه د ټول کتاب زده کول مهم نه دي او همدارنګه تمرین او تکرار دا ګوري هر څه چې ډیر تمرین شي ډیر تکرار شي هغه خز د کیږي نو زده کوونکو محصلینو ته لازمه ده چې خپل درسونه ډیر تکرار کړي په یو ځل دوه ځله کزدانې شي دریم ځل کدریم په څلورم ځل هر کله چې د مطمئن شو چې دغه موضوعات زما زده شول دوی بیا کول شي چې تمرین او تکرار پرېږدي بل د خپل ځان ارزونه وکړي مثلا لزان نه پوښتنه وکړي یا د کورنۍ لغړو سره کېنه چې ما دغه درس یاد کړی ده په دغه درس کې تل ما نه سخت پوښتنه وکړه ځکه د اسانو ټکو زده کول خو هر څوک کولای شي مهمه ده چې سخت ټکي زده کړل شي او همدارنګه د ښه استراحت او تغذیه ډیره مهمه ده کله چې موږ تاسو ښه استراحت ولر خوب کافي خوب ولرو او ښه خواړه مخ خړلې صحتمند اوسو بیا که هر څومره مشکل درس یا مطالب ان شاء الله موږ تاسو یې زده کولای شو بل خبره ده چې ذهني آرامتیا ولرو هغه کله ازموینې نه مخکې وي او کله ازموینې په ورځ وي ذهني آرامتیا ډیره مهمه ده مثلا په دغه برخه کې باید موږ تاسو له فشار نه ځان وساتو او مثبت فکر وکړو چې ان شاء الله زه به کامیابیږم او سوالونو ته په درسته بڼه باندې جواب ورکړم او همدارنګه وخت ټاکل د مطالعه لپاره باید موږ ځان ته وخت وټاکو چې دغه مطالب باید زه په دومره وخت کې حتما او ضرورا ځکم دغه عمومي لارښوونې وي چې زده کوونکي او محصلین دې ته توجه وکړي ان شاء الله دوی به خاص مینه ولري مننه سلامت سي په دې برخه کې د پوهنتون ترڅنګ د ښوونځیو ښوونکو ته تاسو مشوره څه ده چې څه ډول همدغه محصلینو او ترڅنګ زده کوونکو ته پوښتنې جوړ کړي او ترڅو هغه د ځینو په اصطلاح چې په هغه ازموینه کې ګیچ نشي یا هم ذهني سره پراګنده نشي دا ډیره ښه پوښتنه ده لبد مرغه په افغانستان کې زموږ مسلکی ښوونکي کم دي هغه ښوونکي سخت سوالونه راوړي چې په څه باندې نه پوهیږي دا زه واضح وایم بیا وایم هغه ښوونکي سخت سوالونه راوړي چې په څه باندې نه پوهیږي لومړی خدا دا چې تا د ښوونکو په اړه باندې پوښتنه وکړه چې ښوونکي باید څه وکړي ګوري د زده کوونکو ذهني آماده کول لومړی باید موږ تاسو ذهناً خپل زده کوونکي آماده کو چې ازموینې نه وي نه ډارو چې مثلا ګورته چې مثلا نن دا کار وکړو خو زه په ازموینې کې به سره ګیرو یو نمبر ولا کرانوي یا مثلا زه به تاسو سخت سوالونه راوړم چې دا مثلا د غیر مسلکی چلند او د غیر مسلکی ښوونکي کار ده دویم دا چې د ازموینې چې کله راورسیږي مثلا اوس د عقرب میاشت ده په قوس په لومړی نیټه باندې د ښوونځي ازموینې شروع کیږي دلته ښوونکو ته لازمه ده چې کلیدي مسایل هغه مسایل چې دلته په راتلونکي کې په درد خوري هغه باید ښوونکي ورته تکرار کړي نوې تدریس دیمو کې او همدارنګه زاړه مسایل کلیدي مسایل دی ورته تکرار کړي او همدارنګه په دې ټولو نه مهم ده د زده کوونکو د تشویق کې کله چې تشویق په یو کار کې موجود وي هغه کار ښه پایله لري او همدارنګه د دوی په ځان باور دی قوي کې زده کوونکو ته دا نه ویل کېږي چې ته نشې کولای تا ول عمر کېدلای نشي ته ولا کله ما نه کامیاب شي ورته ودی ویل شي چې ته خې نمرې وړل شي ته تکړه او هر څه ان شاء الله کولای شي په سم ډول سره مخ ته تللی شي بدلون صاحب محترم د ښوونکو ترڅنګ د والدینو کوم مسؤلیت جوړیږي او تاسو مشوره دی ته څه ده چې ځینې زده کوونکي په کارونو کې یا په پلرونو سره یا لورونو سره په دکانونو کې مصروف وي یا هم په کورنۍ کې والدین باید څه ډول چاپیریال دوی ته برابر کړي مشورې مو هغه کورنۍ ته څه دي چې دوی خپل اولادونه د ازموینو په ورځو شپو کې مصروف ساتي لکه څنګه چې موږ تاسو په ښوونکو باندې وغږیدلو یا د ښوونځي
په مسولیت باندې وغږیدلو چې باید د زده کوونکو لپاره څه وکړي. دغسې والدین هم د ژوند په هر پړاو کې په خاص ډول باندې په تدریسي برخه کې خپل مسولیتونه لري. ګوري کله چې دغه شاګردان یا د دوی شاګردان ازموینه ورکړي والدین باید دوی ونه ډاروي، مثلا لبل سره باید پرتله نه کړي او دوی ته مثلا له صحت لومړی باید د دوی صحت وګوري چې مثلا دوی خو به فردي مشکلات نه لري. ګوري موږ او تاسو له خپل اولاد نه کېدای شي داسې توقع ولرو چې هغه نشي په ځای کولای، مثلا کېدای شي ذهني مشکلات ولري یا مثلا په هغه مضمون کې مثلا دای کېدای شي تنبل وي. ګوري دلته موږ د ډیرو نمرو وړل مهم نه دي. مثلا که یو شاګرد په ریاضي کې ښې نمرې ونیسي دا په دې معنا نه ده چې دا تنبل ده یا دا په څه باندې نه پوهېږي. کېدای شي دی په هنرونو کې لوی لاس ولري یا مثلا که یو څوک په هنرونو کې خلاص نه لري کېدای شي یو دی ښه ریاضیدان واوسي، یو ښه فزیکدان واوسي یا مثلا دی یو داسې د ټولنیزو چارو کاربو واوسي چې مثلا له ساینسي مضامینو نه بیخي رالري. نو دلته والدینو ته پکار ده چې د دوی لپاره محیط اماده کړي، دی راوغږوي چې دی په کومه برخه کې دلچسپي لري. او همدارنګه هغه والدین چې مثلا ځینې کورني مسؤلیتونه د خپل اولادونو غاړو ته ورچولي دي، دی باید هغه کورني مسؤلیتونو ته مثلا تا د دکانداري یادونه وکړه یا مثلا نور داسې مسؤلیتونه کېدای شي ورسپارلي وي، هغه خپل د زوی وخت باید وګوري، د خپل اولاد وخت وګوري، هغه د دوی وړتیا ته وګوري، استعداد ته وګوري، جسامت ته وګوري، ذهن ته وګوري. دغه ټول هر څه مطالعه کې هماغومره توقع باید له خپل اولاد نه ولري. ګوري مهمه نه ده چې هر زده کوونکی د اول نمره شي، مهمه نه ده چې هر زده کوونکی د ډاکټر شي، مهمه نه ده چې هر زده کوونکی د انجینر شي. موږ خو له بده مرغه افغانستان کې زموږ والدین تنات ډاکټري او انجینري پورې نښتي دي. له بده مرغه دلته موږ ټول مریضان یو، ځکه دا خبره کېږي. ګوري په نور نړۍ کې خلک ته معلمي پورې زور کوي چې دلته له بده مرغه په افغانستان کې په کم سترګه ورته کتل کېږي او معاشات هم کم دي. نو راځي خپل اولادونو ته داسې تربیه ورکو یا داسې کنټرول وکړو چې هغه څه د دل وسه کېږي هغه موږ ته راوړي، هغه په داسې ډول مخ ته پکې لاړ شي چې سبا موږ افتخار ور باندې وکړو. افتخار یوازې ډاکټري او انجینري نه ده، نور ډېرې برخې شته چې زموږ اولاد افتخارات پکې راوړلی شي. ډیره مننه کوو د ښوونې او روزنې له برخې څخه فارغ شوی او عملاً په ښوونځیو کې تدریس کوونکی استاد عبدالولي بدلون چې زموږ بلنه مو په مشوره خپرونه کې ومنله او راغلی تر سټوډیو او سالمې مشورې مو زده کوونکو، زده کړیالانو، د ښوونځیو مدیر صاحبانو او ښوونکو ته ورکړي. ډیره مننه کور مو ځان غله مو ډیره. درنو اوریدونکو مشوره خپرونه مو هم په همدې مشورو سره پای ته رسیږي. هیله ده چې همدا مشورې په ذهن کې ونیسئ او په خپل ژوند کې او په تدریسي ماحول کې عملي کړئ. تر بیا ښې چارې.